له کابل وروسته پاکستانیو جنگي الوتکو پر پکتیکا هم بریدونه کړي دي. دغو بریدونو په نوموړي ولایت کې څومره زیانونه اړولي؟ یادو بریدونو ته د یو افغان چارواکي توند غبرګون هم ښودل شوی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. محمد حلیم فدایي پر کابل او پکتیکا د پاکستان بریدونو په غبرګون کې ویلي چې افغانان د پاکستان پر وړاندې له طالبانو د غبرګون تمه نه ساتي. نوموړی وایي چې طالبانو افغانان محروم او بېوزله کړل او هیواد یې د تګلارو له امله د تاریخ بدترین پړاو ته ورساوه. حلیم فدایي یو ځل بیا د طالبانو پر هغه دریځ سخته نیوکه کړې چې تېره شپه یې پر کابل د پاکستان د هوایي بریدونو په غبرګون کې وویل چې خیر او خیرت دی. د نوموړي په خبره پر کابل برید وښوده چې د هیواد فضا او ځمکه د پاکستان په ولکه کې ده. ځایي سرچینې وایي د پکتیکا د برمل ولسوالۍ پر بازار په هوایي برید کې 29 هټۍ ویجاړې شوي دي. په پکتیکا کې ځایي سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې دغه پیښه بېګا ناوخته د شپې پر 12 بجو شوې ده. سرچینې زیاتوي د پکتیکا د برمل ولسوالۍ پر مرغه بازاره هوایي برید کې 29 هټۍ ویجاړې شوي دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې دغه برید د بې پیلوټه الوتکې پر مټ شوی دی. سرچینې په یاد هوایي برید کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. که څه هم طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په پکتیکا کې د طالبانو یوې سرچینې افغانستان انټرنیشنل ته د یاد هوایي برید پخلی کړی دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.